الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمنده اوسئ، روغتیا او سلامتیا په هیله مو راغلي یو بیا هم د شهید امان الله د کومه کورنۍ چې ده، دغې کورنۍ تر څنګ او د هغې د یتیمانو سره ولاړ یو. متاسفانه باید ووایم چې دلته موږ ډېر ځله راغلو، ډېر ځله مو ویل چې دا د هېواد د هغه سرتېري یتیمان دي چې هغې د روژې مبارکه میاشت کې د خپل هېواد، د خپل ولس، د خپل وطن له خاطره خپله وینه قربان کړه. شاته یې خپل بچي خوار کړل، شاته یې خپل فامیل خوار کړ، د دې د خاطره چې تر څو ولس ارامه اوسي، د دې خاطره چې وطن ارامه اوسي، قرباني یې ورکړه. اما دا چې موږ هر ځل راځو همدا خبره کوو چې که خدای وکړي د دوی د فامیل د کرایې له خاطره یو څوک پیدا شي چې دوی په یو کرایي کور کې ژوند کوي او د دوی د فامیل دغه کومه کرایه چې د هغه میاشت په میاشت دوی وشي کولی چې د خپل د کور کوم مالک چې دی هغې ته یې وسپاري، په هغه وخت کې ملګري وعدې وکړي، اما وروسته یې بیا نه پوهېږم چې هیر شي یا څه مسله پکې پیدا شي، خو بیا چې میاشت پوره کېږي نو بیا د هېڅ څه درک نه وي. یعنې موږ هم هر وخت کې دا هڅه کوو چې د میاشت د پوره کېدو نه 2-3 ورځې مخکې ځان دلته راورسوو، اما د مرستې د نشتون له کبله یا موږ نشو کولی چې دوی ته وخت په وخت راشو، د دوی د فامیل دغه کومه کرایه چې ده دوی د کور مالک ته وسپارو. ستونزې به د دوی ډېرې وي، مشکلات به د دوی ډېر وي. موږ دوی دپاره نوي کالي نه غواړو، موږ دوی دپاره نوې څپلۍ نه غواړو، موږ ورته هېڅ هم نه غواړو. فقط او فقط یوازینۍ هیله مو د دې فامیل د دې د کور کرایه ده چې تر څو دوی د کور د کرایې نه خوار نه شي، تر څو دوی د دې د کوره ونه وځي، دوی د نورو مشکلاتو سره مخ نه شي. بیا هم راغلي یو، زه دا ځل ډېر څه نه وایم ځکه په تېرو ویډیوګانو کې ما هر ځل ویلي پرېمانه د دوی دردونه، د دوی مشکلاتونه، د دوی ستونزې موږ راخیستې دي، خو په ډېره سختۍ، په ډېرو مشکلاتو ورته یو نیم ورور پیدا شي چې هغه موږ ته واک راکړي چې تاسې هر چا سره مرسته کوئ زموږ له خوا نه، بیا هغه موږ دا فامیل ورته انتخاب کړو چې تر څو د دوی فامیل د کور کرایه دوی ورکړي. د شهید امان الله 3 یتیمان را سره دي، دوی همیشه خپل دردونه ویلي دي، خپل مشکلاتونه ویلي دي. هر ځل به نه راځو، هر ځل به د دوی دغه غم نه تازه کوو چې موږ ورته چې پلار د څنګه و، کوم شی په یادېږي یا نه په یادېږي، ځکه ماشومان دي، دوی دردېږي. نه غواړو چې د یوې ښې ویډیو لپاره چې زموږ ویډیو کامیابه اوسي د دوی اوښکې توی کړو. نه، فقط په لنډه کې وایم چې مشکلات یې ډېر دي، د کرایي کور کې اوسېږي، هغه کوم د پلار معاشونه چې دي بل هغه هم په هغه که کوم معاش یې و هغه یو وخت کې چې په وزارت شهدا او معلولینو وزارت پورې فکر کوم تړاو لري، کابل کې په هغې برید وشو، هغه اسنادونه او هر څه هغه هلته خراب شول. نو دوی بیخي اذان هم دی ډېر وخت زه نه نیسم، دوی ډېر بې نهایتاً محتاجه شوي دي، نهایتاً مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دي. اذان دی، خبرې نه اوږدوم. یو ورور حسیب په نوم له دوی سره مرسته کړې د کور د کرایې په برخه کې، هغه به زه دوی ته وسپارم. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 دوی د کور کرایه 8500 افغانۍ ده، 8000 افغانۍ ده فکر کوم. 8500 وه، بیا چې پلار وفات شو دوی چې کور خاوند ته ویله چې اوس موږ مشکلاتو کې یم، هغه ورته 500 افغانۍ کمې کړې. اوس هم د دوی د کور په کرایه کې 1000 افغانۍ کمې دي. دا چې د کومه کېږي خدای پوهېږي چې دوی 1000 افغانۍ له کوم ځایه اوس پوره کوي تر څو د کور مالک ته یې ورکړي. دغه ستونزې دي، دا مشکلات دي. داسې ورور مرسته وه، خوراکي په دې به د کور کرایه ورکړي او د چا چې دي کله کله ورته دعا کوه. الله دې تا سره هم ښه وکړي، الله دې هغوی ته داسې تېره ورکړي چې په راټولو راولي ستړي شه، تا سره دې خدای ښه وکړي. خوشحاله اوسئ، خدای دې باعزته لره، خدای دې رانه لره. ښه وخت ولرئ.